داسې کوم کار مه کوئ چې د کاشکې کلمه په راتلونکي کې ستاسو د ژوند په قاموسونو کې ځای ونیسي. د مرګ له کلمې هر یو بد وړي، خو په دې فکر کې نه دی چې آخر خو به ژوند هم د پای ټکی لري. کله کله د یو چا کار سر ته رسوو، یا د چا د سترګو او یا هم د خدای د رضا لپاره، وروسته یې بیا هر وخت یادوو. که مو یادول زړه غواړي نو کولو ته یې اړتیا څه وه، ځکه له مزد څخه یې شاګردانه ډېرېږي. د انسان ژوند له هیلو څخه ډک دی، لږ یې پوره شي او ډېر یې له ځانه سره ګوته. لکه څرنګه چې سپینه کوتره د سولې سمبول دی او سوله د ملي یووالي لپاره، همدارنګه مور او پلار د کورنۍ لپاره د کورنۍ د یووالي سمبول دی.